آزاد نظم دی بېوسه پلار. یو ورځ سحر وختي بازار ته لاړم. ما ویل لږ سوټ سودا به کور له وکم. په واپسۍ کې لږ ناوخته شان شو. د سړک یو طرف ته ودرېدمه. ما انتظار کوو چې ګاډی راشي. سو ناګهانه چا आवाज راکړو. ما چې څنګه مخ ورته ورواړولو په یو خمسا ولاړ بوډا سړی. د بېوسۍ تصویر مې ولیدلو. د غریبۍ تصویر مې ولیدلو. د بېوسۍ تصویر مې ولیدلو او د غریبۍ تصویر مې ولیدو. تن کې لنډۍ بونډۍ کپړې یې وې. خپو تشلېدلې شان څپلۍ یې وې. دې بېوسۍ پښې خوارۍ کړې وې. دې غریبۍ پښې خوارۍ کړې وې. ما زر د جیبه 100 روپۍ راویستې. ما وې ملنګ دی به دا غواړي. ویل بچیا زه سوالګری نه یم. ویلې بچیا زه سوالګری نه یم. تا ته د شکل نه ملنګ ښکارېږم. دا حقیقت دی په دې رنګ ښکارېږم. زما په لاس کې دا تصویر ووینه. بیا مې په مخ کې لږ تاثیر ووینه. بچیا لوبه د تقدیر ووینه. دغه بچی مې څو کلونه مخکې ښار ته راغلی نوکرۍ لټونکې. د خپلې ستړې بېوسۍ لټونکې. اوس خبر شوی یم افسر جوړ شوی. جوړ شوی. کور نه راوتی چې و سم جوړ شوی. دلته په خوښه یې واده کړی دی. بچیا تا که وی لیدلی چېرته نو ما زما بچي له بوزه که نه. ما بې وفا بچي له بوزه که نه. نو ما زما بچي له بوزه که نه. ما بې وفا بچي له بوزه که نه. زه یې لټونکې در په در ګرځېږم. د اړ غرمو کې په سور لمر ګرځېږم. د تېرو 100 ګنټو نهر ګرځېږم. اوم په روجا اوم په سحر ګرځېږم. باقي خپل مات کنډر او زوړ څادر کې ما دا خپل زوی یادونه نه پرېږدي نور. ویم چې خپل مرګي نه مخکې زه بد نصیبه پلار دیدار یې وکړم. په دې کمزورو ناباورو مټو لږ شان خاطر یې وکم. لږ شان مدار یې وکم. مخکې بوډۍ مور یا ژوندۍ وزویه خو تنګه په خپله زندګۍ وزویه. اوښ کوه او سلګۍ وزویه. څنګه چې دا الفاظ مې واورېدل مخ مې بابا نه لږ شان واړولو. اوښکې نستوڼي باندې وچې مې کړې. د باباجي مدد له ووتمه. ستړي لټونکي شو روان دواړه. اخر تپوس په تپوس ورسېدم. پاسویلو افسوس ورسېدم. ما یې د کور دروازه وواله. ښه مې په زور دروازه وواله. کور نه دننه یو اواز راغلی. هر څوک کوي خو صیب په کور کې نشته. بیا یو نوکر یې را بهر شولو. باباجي یو دم په یو سا شو ورته. ورشه افسر بچي ته ووایه مې چې ستا لیدوله ستا بابا راغلی. نوکر یې خولې ته لاس زر ونیولو. بیا یې په ستړي اواز دا ویلې موږ ته زموږ صیب ویلي وو چې نه مې مور او نه مې پلار شته دی. بس خپله ښځه او دا خار لرم. هغوی زما کاغذ کې مړه ښه دي. زما په ژوند کې هغوی نه ښه دي. څنګه چې دا الفاظ بابا واورېدل ویر یې شروع کړو. په جرا سر شو د سړک هغه لاس ته واوړېدلو. سنګل یې کېښوده په خاورو کې. بس دا ځای زما د پاره ښه دی. پلار دې په دواړو خپو معذور ښه دی. نور لیونی ښه دی مجبور ښه دی. زوی مې چې کله هم دفتر ته ځي سحر ماښام به یې دیدن کوم.